کندهار والي د پاسپورت امریت ورځنۍ چارې ښې وارزولې. د پنجشنبې په ورځ کندهار والي حیات الله حیات د پاسپورت امریت له ورځنیو چارو څخه لیدنه وکړه او هلته یې د مراجعینو د پاسپورت اخیستلو پروسه له نږدې وڅارله. کندهار والي د یو شمېر مراجعینو څخه د پاسپورت اخیستلو اړوند پروسې پوښتنه وکړه چې هغوی د یاد امریت چارې قانع کوونکې وبللې او همداراز یې مننه وکړه چې د پاسپورت امریت ورته اسانتیاوې برابرې کړي او دوی کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره پاسپورت ترلاسه کړي. کندهار والي د پاسپورت امیر سمونمل عبدالله عابد روانې هڅې او کړنې وستایلې او ورڅخه یې مننه وکړه چې د مراجعینو لپاره یې اسانتیاوې برابرې کړي دي او خلک په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې د پاسپورت د اخیستلو پروسه سرته ورسوي. په ورته وخت کې مراجعینو هم د پاسپورت امریت د مسؤل او کارکوونکو څخه خوښي وښوده چې د دوی لپاره یې سهولت رامنځته کړی. عموما د کندهار په سطح ګره خلک خوشحاله دي، نو موږ قربانۍ ځینې کوو او خلکو هېڅ مشکل نه ځنډېږي. همیشه د خلکو مشکل پر وخت حلیږي، عریضې پر وخت اخیستل کېږي، ژر یې احکامېږي. نو د کندهار خلک عموما د ټولو د امیر د پاسپورت څخه خوشحاله دي. نو د دغه نظارت څخه چې نن جناب والي صاحب راغلي دي دلې هغه خپل کارمندان یا خپل سیستم د خپل نظر لاندې نیولی دي. په دې خو موږ بیخي ډېر خوشحاله او ډېر مننه بیا د مدیر صاحب د پاسپورت څخه کوو چې دغونه اسانتیا راوستلې ده چې بلا حد نه لري. په دې چې موږ به په لین کې ولاړو 200 نفره 250 نفره به هلته د قومندانۍ سره ولاړو، هغه به دغونه وخت چې په 8 بجې به رالو تر 12 بجو پورې به په دا ټیلو په دا کیسو کې وخت خلاص و، وایي تاسو اجازه د سبا راځئ. لیکن اوس هغه کیسه نشته. مخکې به د پاسپورت جوړېدو کار تقریبا چې کم وخت به یې ونیو 4 ورځې وخت به ونیسي. نن اوس دغه حد ته رسېدلی چې 3 ورځې پورې هغه اقلا تر 3 ساعته به لابد وخت نه نیسي. دا یادولو وړ ده چې کندهار والي د یاد امریت څخه د لیدنې پر مهال د ټولو شعبو د مامورینو سره هم ولیدل او د هغوی وړاندیزونه او غوښتنې یې هم واورېدل.